السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن یکشنبه د 1403 هجري شمسي کال د جدي 14 نیټه چې د 2025 کال د جنوري له 5 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویپاڼې او خپل رسنیو څخه د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مو زه حافظ احمد نصرت ترکلی کوم. حقشناس وایي سالنګ لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د ټولګټو چارو وزارت وزیر محمد اشرف حقشناس ویلي دي چې د واورې له ورش سره سالنګ لویه لاره د مسافرو د ځاني او مالي زیانونو د مخنیوي لپاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. دغه راز ویلي چې د بدخشان سرپل د کندي بامیان او غزنی ولایتونو د تړل شویو لارو د پاکولو چارې دوام لري او دغو لارو د خلاصون هڅې روانې دي. د حج او اوقاف وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی ترکیې ته لاړ. د حج او اوقاف وزارت د عرفان او دینی ځایونو د چارو تنظیم مرستیال عزیز الرحمن منصور په مشرۍ یو پلاوی د ترکیې هیواد د دینی چارو ادارې په بلنه دغه هیواد ته روان شو. د حج او اوقاف وزارت ویلي چې ټاکل شوی یاد پلاوی د ترکیې هیواد د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو او یو شمېر علماو سره په جلا کتنو کې د دینی او علمي موضوعاتو ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو په پیاوړتیا خبرې وکړي. محسن داوړ وایي د افغان کډوالو نیول د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان د استازو جرګې پخوانی غړی محسن داوړ د پاکستان حکومت له لوري د افغان کډوالو نیول د بشري حقونو او بشریت ښکاره سرغړونه بللې ده. محسن داوړ پر خپل ایکس پاڼه دغه چاره غندلې او د افغانانو پر وړاندې د پردي پالنې او ژور نفرت څرګندونه یاده کړې ده. ایران په بلوچستان کې د تیرې شپې ځانمرګي برید غندلی دی. د ایران بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په تربت ښار کې د تیرې شپې ځانمرګي برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو او پاکستان له دولت سره خواخوږي ښودلې ده. دغه وزارت وین اسماعیل بقایي ترهګرۍ سره د مبارزې هڅو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کړی دی. د دمشق له هوایي ډګره نړیوالې الوتنې بیرته پیلیږي. د سوریې د ملکي هوایي چلند ادارې د هوایي ترانسپورت پلاوي مشر اشهد الصلاحبي ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري په 9 نیټه به د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د نوموړي په وینا د الوتنو د بیا پیل لپاره د دمشق په هوایي ډګر کې لا هم د چمتووالي بهیر روان دی. دا د نن ورځې لاند مهم او وروستي مسایل. تر بیا د الله په امان.